بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ډیر زیات یو ضروری پیغام دی، خپل مواوري او نورو ملګرو ته هم ورسوي. یو ملګری چې دی د فرانسې نه رابطه کړې وه او ډیر زیات پریشان و، غمجن و، او دی ویلي چې زما مونځ نه دی زده او د دې وجې نه ماله خوب هم نه راځي. نیم مې یاد دی، نیم مې نه دی یاد، مونځ نه کوم نو خوب هم نه راځي او ډیر غمجن یم او ډیر زیات غټ مشکل کې یم. نو زما هغه ورونو ته درخواست دی چې هغې د عمر د وجې نه چې عمر مې ډیر دی، خلک به راپسې خبرې وکړي، خلک به راپورې وخاندي. په دین کې بالکل شرم نه دی پکار. ورشئ خواته کوم نږدې ملګري چې هم دي او هغه علما او پوهه خلک دي، هغې نه چې دی خپل منځونه زده کړي او دا خو د اسلام لومړنۍ فریضه ده. الله دې نه کړي چې موږ داسې خپل رب ته مخامخ شو په داسې حال کې چې موږ هغه مونځ هم یاد نه وي، هغه هم نه کړی. نو دا ډیره د تاوان خبره ده محترم. او هغه ورونه چې هغه په خارج کې اوسیږي، دینی مرکزونه لري دي، د بلې لارې چې دی دیني زده کړو ته لاسرسی نه لري، هغوی دپاره یا د هغوی کورنۍ غواړي چې سبق ووایي، قرآن کریم زده کړي، لفظا، حفظ، ناظره، تفسیر، حدیث، فقه. نو هغوی دپاره چې دی موږ یو پلیټفارم برابر کړی دی، انلاین کلاسونه اخلو هغوی ته د سکایپ د لارې. تاسو همدا اوس چې دی په سکرین چې تاسو ته کوم نمبر ښکاري د واتساپ په دې باندې رابطه وکړئ، ځان چې دی د دیني زده کړو باندې سنبال کوي، خپل اولاد خپله او خپل راتلونکی چې دی ښایسته کوي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.